سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج الدین شینوار یم، یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په خدمت کې یم. نن ویډیو چې دا ډیره زیاته زبردسته ویډیو ده. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. دغه ویډیو دغه کسانو لپاره ده چې څوک په فیوچر کې ټریډ کا یا اکثریت ملګري د فیوچر دپاره له نورو خلکو سیګنال اخلي یا وی پی ګروپونه جوین کړي، هغوی ته د میاشتې فیس ورکوي، د میاشتې $50 د میاشتې $10 هر څومره فیس چې هغوی میاشتې ورکوي. نو دغه وی پی ګروپونو سره سره دوی بیا هم په تاوان سره رواني او دوی چې د کوم $10 $50 باندې کوم سیګنال ګروپ جوین کړي، نو هلته چې دوی بیا هم په تاوان سره رواني او نشي کولی چې هغې نه ګټه واخلي. نو په نن ویډیو کې انشاءالله زه تاسې ته باینانس کوم نوی اپډیټ چې راوستلی دی کاپي ټریډینګ په نامه، نو دغه به موږ تاسې ته بغیر له دې چې موږ تاسې اوس چاته پیسې ورکړو یا موږ د چا سیګنال واخلو، انشاءالله دغه مشکل به ټول په همدې ویډیو کې حل شي. نو باینانس یو بهترین آپشن اضافه کړی دی چې هغې ته ویلی شي کاپي ټریډینګ. د کاپي ټریډینګ موږ تاسو ته ګټه دا ده چې په کاپي ټریډینګ کې به موږ تاسو یو بهترین او پرو ټریډر سره یوځای کیږي. پرو ټریډر مطلب هغه ټریډر به موږ ګورو چې کوم یو ټریډر موږ کولی شي موږ ته ګټه راکا. دغه پرو ټریډر به موږ وین ریټ ګورو، دغه به ګټه ګورو چې د څومره ګټه کړې ده، څومره یې تاوان کړی دی، 2% دی په میاشت کې به ګټه کړې، 2% دی په هفته کې ګټه کړې، 2% نن ورځې د ګټه کړې ده. نو موږ به ځان ته یو ښه ټریډر پیدا کوو، یو پرو ټریډر به پیدا کوو، د هغې به موږ ته ګټه دا وشي چې هغه پرو ټریډر سره سره به موږ تاسې هم یو څه ګټه وکړو. نو نن نه بعد تاسې هیڅ چاته د سیګنالو په نوم $50 $60 مه ورکوئ او تاسې چې یو پرو ټریډر ته تاسې پیسې ورکوئ او هغه تاسې باندې سیګنال خرڅوي، نو نن نه بعد دغه کاپي ټریډینګ کې موږ تاسې کولی شو چې پرو ټریډر سره یوځای شو، یو مسلکي ټریډر سره یوځای شو او د هغه چې کوم ټریډونه لګي د هغې سره موږ هم د همغه ټریډونه ولګو او ګټه وکړو. انشاءالله دغه ویډیو تاسې تر پایه پورې وګورئ. موږ راځو باینانس ته، باینانس خلاصو، خو د هغې نه مخکې که چېرته تاسې زموږ په چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته کمنټ مو کړئ، نور ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي. راځو موږ باینانس ته. کله باینانس ته راغلو نو موږ تاسې چې کله یو له چا سیګنال اخلو یا هم یو وی پی ګروپ سره جوین شو، خو بیا هم په هغې کې موږ تاوان کړو، نو دلته موږ تاسې ځان ته یو ښه ټریډر پیدا کړو، پرو ټریډر ځان ته پیدا کړو په کاپي ټریډینګ کې، تر څو د هغه چې کوم ټریډونه لګي د هغه ټریډونو سره سره موږ تاسې هم ګټې وکړو. نو دلته موږ تاسې راغلو، کله چې تاسې خپل فیوچر برخې ته راغلي، په فیوچر برخه کې دلته موږ تاسې سره یو آپشن اضافه شوی دی کاپي ټریډینګ. څه شي په دې ځای کې تاسې لیدلی شئ کاپي ټریډینګ، په دې ځای کې مې تاسې ته نشاني کاپي ټریډینګ باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په کاپي ټریډینګ باندې تاسې کلیک وکړو نو دلته به موږ تاسې ځان دپاره یو ښه پرو ټریډر پیدا کوو. یعنې ښه ټریډر دا دی چې د هغه به موږ تاسې ګټه ګورو چې دوی څومره ګټه کړې، یو میاشت کې څومره ګټه کړې ده، په 7 ورځو کې څومره ګټه کړې ده، په 9 ورځو کې دوی څومره ګټه کړې ده او څومره وخت کېږي څومره ټریډونه یې لګولي دي، څومره په ګټه دلته تمام شوي. انشاءالله دا ټول به موږ ګورو په دغه ویډیو کې به زده کوو او خپله به له دې څخه ګټه اخلو. نو دا باینانس یو بهترینه سیستم راوویسته، ځکه دا سیستم مخکې په نورو ایکسچینجونو کې وو خو په باینانس کې په خپله باندې نه. نو باینانس په نوي اپډیټ کې دغه کاپي ټریډینګ راویستی. که چېرته ستاسو په باینانس کې نه وي نو له پلی سټوره باینانس اپډیټ کړئ نو تاسې سره به راشي. راځو دغلته دغه ټول ټریډران دي، ځکه موږ تاسې لیدلی شو دا ټول ټریډران دي، صحیح ده، یو موږ کتلی شو. راځو په دې ځای کې به تاسې بره پیله په دې ځای کې کلیک وکړئ، په دې ځای کې وډې لیکل شوي، په دې وډې په ځای به تاسې ورته ولیکئ 7 ورځې لیکل شوي، 7 ورځې ځای باندې به تاسې کلیک وکړئ، دلته به تاسې 10 ورځې انتخاب کړئ. سمه ده، چې کله هم 10 ورځې انتخاب کړئ لږ انتظار به ورته وکړئ، نو دلته به تاسې سره دغه ټریډران چې دی د 10 ورځو ټریډران راواخلي. دلته تاسې کولی شئ چې هر یو ټریډر وګورئ چې دغه ټریډر، زه راځم اوس دغه ټریډر ګورم چې آیا دغه ټریډر څنګه دی، ما دپاره څنګه دی. تاسې به هر یو ټریډر وګورئ، ټول ټریډران وګورئ چې کوم یو ټریډر تاسې ته ښه ښکاره شو، د هغه وین ریټ جګ نو همغه ټریډر تاسې ځان دپاره انتخاب کړئ. لکه هر یو ټریډر تاسې کتلی شئ، لکه زه اوس راځم دغه ټریډر ګورم، نو دغه ټریډر زه چې کوم چې دغه ټریډر ګټه څومره ده، راځم دغه ټریډر باندې، په دې ټریډر باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو، چې کله تاسې په دغه ټریډر باندې کلیک وکړو په بره سر کې موږ تاسې سره راځي په دې ځای کې دا 9 ورځې کېږي چې دی ټریډ د کاپي ټریډینګ کا، او دلته چې د ده ټریډ ټول 300 کسان کولی شي د ده دغه ټریډ کاپي کا. صحیح شو، 98 کسانو د ده دغه ټریډ کاپي کړی دی.
نو دې ځای کې تاسو ته ښکاري دی څومره په ګټه کې دی څومره په تاوان کې دی. نو موږ راځو یو بل مهمه خبره دا ده چې په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو چې وګورو د ټوټل 9 ټریډونه لګولي دي. څو ټریډونه؟ 9 ټریډونه لګولي چې 14 ټریډونه د په ګټه کې تمام شوي دي او د وین ریټ څومره دی؟ د وین ریټ چې دی 4.40% دی چې دا ښه ټریډر نه دی ځکه 4.40% خو ته ټول په تاوان سره روان شي. نو راځو د اوس موږ نوي ټریډونه ګورو. د په بي ټي سي کې یو ټریډ لګېدلی دی اوس مهال دا یو ټریډ روان دی. د په بي ټي سي کې یو ټریډ د لګېدلی تاسو په دې ځای کې کتلی شئ. بي ټي سي کې یو ټریډ دی نو دی تقریبا $800 په ګټه کې روان دی. څه شو ټوټالي $3,838 باندې ټریډ کړی دی 20% کې دته تقریبا $800 ګټه کې روان دی. نو اوس مهال په دغه بي ټي سي په شارټ کې د ټریډ لګولی دی. که موږ دلته راشو په دې ځای کې موږ تاسو راځي پوزیشن هیستري ته راشو. نو په پوزیشن هیستري کې چې موږ کلیک وکړو نو دلته د هغه ډیټیل تاسو کتلی شئ. پوزیشن تاسو دلته د معلومات کولی شئ چې په کومو کوینونو کې د ټریډ کړی څومره تاوان یې کړی څومره ګټه کړې. په دې کې مکمل د هر یو تاسو کتلی شئ چې مطلب دی څومره په تاوان سره روان دی. څه شو په دې ځای کې تاسو وګورئ ګوره د تقریبا $103 تاوان کړی 88 تاوان کړی بیا دلته بیرته 551 USDT چې دی ګټه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره تاسو کولی شئ چې یو ټریډر ځان دپاره انتخاب کړئ. نو بیا تاسو بیا شاته بیګ وکړئ راشئ بل ټریډر وګورئ. دغه بل ټریډر وګورئ چې دا ټریډر څومره په ګټه کې دی. دغه ټریډر بیا هم یو څه اندازه د هغه په نسبت باندې ښه دی ځکه 15 ورځې کېږي ټول په کاپي ټریډینګ کې د ټول 300 کسان کولی شي د ټریډ کاپي که 299 کسانو د ټریډ کاپي کړی دی. څه شو د ټوټل 20 ټریډ لګولي دي. په دې ځای کې تاسو راښکاري ټوټل 20 ټریډ لګولي دي چې 19 په ګټه کې تمامه شوي دي او وین ریټ چې دی هغه 80 دی. څه شو نو راځو دلته لاندې موږ راځو د اوس مهال کوم ټریډ نه لري چې د پکې کار کړی دی خو دلته پوزیشن هیستري ته موږ چې راشو د په ای پی ای کې تقریبا $360 ګټه کړې ده. همدارنګه په ای ټي ایچ کې چې دی د تاوان کړی دی تقریبا 388 تاوان کړی دی. همدار په بي ټي سي په شارټ یې اخیستي 948 USDT ګټه کړې ده. نو دغسې په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې یو ښه ټریډر ځان ته پیدا کړئ. بیا شاته بیګ وکړئ بل ټریډر وګورئ. په همدې ترتیب سره تاسو کولی شئ چې ډېر ټریډران وګورئ تر اخره پورې چې هر څومره تاسو کولی شئ تاسو کوشش وکړئ چې یو داسې ټریډر ځان دپاره پیدا کړئ چې هغه ګټه هم ښه وي وین ریټ هم جګ وي. لکه دغه نفر دی د اوس تقریبا د کولی شي د دغه ټریډ 300 کسان کاپي کا او ټوټل د ټریډ چې دی په دې ځای کې تاسو ښکاري ټوټل چې د ټریډ 3 نفرو کاپي کړی 28 ورځې کېږي د ټریډ. نو دلته تاسو راشئ د هغه ګټې فیصدي کتلی شئ د وین ریټ څومره دی. وین ریټ یې 83 دی. ټوټل 6 ټریډ لګولي دي چې 15 ټریډ په ګټه کې کلوز شوي دي او یو ټریډ په تاوان کې کلوز شوی دی. راځو لاندې راځو د اوس مهال یو ټریډ روان دی د بي ټي سي چې دی په لانګ کې اخیستې ده په 15x کې. صحیح شو بي ټي سي په لانګ کې اخیستې تقریبا د 1000 او اویا. نو دغه په دې کې تاسو کتلی شئ په دې کې مطلب څومره ډالر اخیستي په دې کتلی شئ د دې ګټه کتلی شئ د تاوان ځای کې کتلی شئ. صحیح شو راځو دلته پوزیشن باندې چې کله مونږ کلیک وکړو د په دغه کوینونو کې ټریډ کړی دی په دومره ګټه کې کلوز کړي. په بي ټي سي کې تقریبا 1200 USDT کړې ده. همدار بي ټي سي کې بیا 40 کړې ده. په ډبلیو ال ډي کې چې تقریبا 501 کړې ده. نو دا ان شاء الله یو ښه ټریډر دی ستاسو دپاره. نو دغه ټریډر دی اوس غواړي چې تا یو ښه ټریډر ځان دپاره پیدا کړي د مکمل معلومات او شیان تا وکتل دا تا ته معلوم شو چې مطلب دا یو ښه ټریډر دی او کولی شم د ده ترڅنګ زه هم ګټه وکړم. صحیح شو یو ټریډر تا پیدا کړه په کاپي ټریډینګ کې ښه ټریډر دی. نو اوس ته غواړي چې د ده ټریډونه کاپي کړي او استفاده ترې وکړي. بیا هم باندې وی یادونه وکړم چې هغه کسان چې په فیوچر کې کار کا نو دا فیوچر ټریډ دپاره دی او هغه کسان چې مطلب وی پی ګروپونو ته پیسې ورکړي یا له چا سیګنال اخلي هغوی ته پیسې ورکړي نو نور ضرورت نشته چې تاسې چاته پیسې ورکړئ. دغه ټریډر دی مطلب زما خوښ شو ښه ټریډر دی. وین ریټ هم جګ دی 3 ته وین ریټ لري. تاسو کولی شئ ځان ته نور ټریډران پیدا کړئ. دلته تاسو بیرته شاته بیګ وکړئ. چې شاته بیګ وکړئ دلته به تاسو راشئ. صحیح شو په دې برخې ته زه تاسو ته وښیم دې برخې ته به تاسو راشئ. په دې ځای کې به تاسو دلته 10 ورځې لیکل شي. په دغه 10 ورځو کې به تاسو کلیک وکړئ 10 ورځو 90 ورځې مې انتخاب 90 ورځو کې به یو ټریډر وګورئ چې 90 ورځو کې کوم ټریډر سي دی. خو اکثریت اوس دا نوی راغلی دی نو کوشش وکړئ چې په 10 ورځو کې ځان دپاره یو ټریډر تاسو پیدا کړئ. صحیح شو نو 10 ورځو کې مطلب ما یو ټریډر پیدا کړ د ټریډ خو دغه ټریډ دی مطلب دغه ټریډ لګوم دغه ټریډر دی. صحیح شو دغه ټریډر باندې ما کلیک وکړ دغه د ټریډر چې دی مطلب ګټې ښه ده تقریبا 80% وین ریټ لري. یعنی
په سلو کې 8% د په ګټه کې روان دی او د ټوټل چې دی 14 ټریډ لګولي 14 په ګټه کې تمام شوی دی او 8% د ګټه کړي صحیح شو. نو اوس مطلب ما دغه ټول ټریډران وکتل زما دغه ټریډر خوښ شو صحیح شو. بیا هم درته چې تاسو به یوازې دا نه چې مطلب دلته زه کوم ټریډر راوړم په همدې باندې تاسو به څه نه وکړئ چې دا ټریډر ښه دی، نه تاسو به ځان ته وګرځئ، تاسو به داسې یو ټریډر پیدا کړئ چې د هغه وین ریټ له 100 بري ښه ټریډونه یې لګولي ښه ګټې کړي، نو هغه به تاسو ځان ته لپاره پیدا کړئ. بیا هم وایم تاسو به لاندې راشئ د اوس مهال چې د کوم ټریډونه لري هغه ټریډونه به هم تاسو وګورئ چې اوس مهال دا ټریډ لري صحیح شو او د هغه تیر ټریډونه به هم وګورئ. یا د دې نه تاسو کاپي واخلئ سمپل لاړ په دغه کې همدغه کوینونه ټریډ کړئ چې مطلب ګټه کا صحیح شو. نو دا یو ښه ټریډر دی ما ځان ته معلوم کو. دلته بیا تاسو راشئ په دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ، د ځای کې راځي کاپي صحیح شو، په دې زیړ نشانه کې لاندې لیکل شوی کاپي صحیح شو. بیا هم تاسو ته ښیم په دې ځای کې لیکل شوی دا وینئ کاپي، په دې کاپي اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په کاپي اپشن باندې تاسو کلیک وکړو نو دلته موږ تاسو ته دا یی چې تاسو کولای شئ له $10 یو پوزیشن کې تاسو کولای شئ $10 یعنی کاپي ټریډ موږ کولای شو له $10 شروع کړو، له کم یې نشو کولای چې موږ کاپي ټریډ شروع کړو. نو دلته دغه دا ډیر مهم دی، دلته ته ان شاء الله توجه وکړئ ان شاء الله تاسو ترڅو پوه شئ. نو تاسو به لومړی تاسو سره به دې ځای کې باید دا راشي صحیح شو، دا راشي په دې ځای کې تاسو ته چې د څومره ډالر غواړئ تاسو یو ټریډ وکړئ، په دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې دومره موږ غواړو. بل یوه یادونه باید وکړم، باید تاسو سره پیسې په کوم ویلیټ کې باید په سپاټ ویلیټ کې صحیح شو، په سپاټ ویلیټ کې باید تاسو سره پیسې چیرته په سپاټ ویلیټ کې، په سپاټ ویلیټ کې باید تاسو چې هر څومره پیسو باندې غواړئ د یو ټریډر ټریډونه کاپي کړئ نو تاسو سره باید په سپاټ ویلیټ کې پیسې صحیح شو، سپاټ ویلیټ فیوچر کې باید نه چیرته در سره په سپاټ ویلیټ کې باید له تاسو سره پیسې په فیوچر کې نه. بیا هم وایم باید تاسو سره پیسې چې هغه په سپاټ ویلیټ کې صحیح شو. نو په سپاټ ویلیټ کې ما سره پیسې دلته تاسو ورته وایي چې زه غواړم چې د یو ټریډ دغه ټریډر سره چې کله دا ټریډ کا نو زما یو ټریډ د سره د $10 ولګي صحیح شو، $10 یو ټریډ زما څو ور سره ولګي د $10 دی ور سره ولګي. نو دلته بیا تر ټولو مهم ځای صحیح شو، دلته به ته انتخاب کړه چې زما یو ټریډ د $100 ور سره ولګي د $10 دغه ټریډر سره ولګي. یعنی کله چې دا یو ټریډ کا په فیوچر کې یو ټریډ کا نو هغه چې کوم ټریډ کا نو زما به اتوماتیکلی هغه ټریډ جوړیږي او زما به $10 ټریډ چې کیږي $10. دلته یو بل مهم شی دی کاپي اماونت، یعنی ته څومره ټریډونه غواړې چې دغه ټریډر سره وکړي، یو ټریډ غواړي، دوه ټریډونه غواړي، درې ټریډونه غواړي چې څلور ټریډونه غواړي چې دغه ټریډر سره وکړي. نو د خپلو پیسو اندازه به ولیکي. اوس مطلب تا ورته ولیکل چې په یو ټریډ کې چې دی باید $10 زما بند شي، په یو ټریډ کې $10 بند شي او زه غواړم چې 15 ټریډ وکړم. بیا هم وایم تا مطلب ورته ویل زه غواړم دغه ټریډر دغه ټریډونه کاپي کړم او په یو ټریډ کې چې $10 ور سره ولګي صحیح $10 او زه غواړم چې 15 ټریډونه وکړم. څو ټریډونه کله چې دغه ټریډر 15 ځلې ټریډ کا نو زما د هم ور سره یو ټریډ چې یو ټریډ وکړ زما د $10 سره ولګي صحیح شو، چې یو اول ټریډ وکړ صحیح شو، اول ټریډ وکړ زما د ور سره $10 ولګي صحیح شو، چې دوهم یو وکړ دوهم کې د زما ور سره نور شل ولګي، چې دریم یو کو نور شل دی ولګي، څلورم یو کو نور شل دی ولګي، چې پنځم یو کو ټریډ وکړ نور شل دی ور سره ولګي. نو دلته به ته څه کوې په دې ځای کې به څه ورته لیکي، نو په دې ځای ته به ته راشې په دې ځای کې به ته سل ورته ولیکي صحیح شو، سل به ځکه ولیکي چې دغه 15 ټریډه ته غواړي صحیح شو، دلته به سل ورته ولیکي چې 15 ټریډه ته غواړي او 15 ټریډونه هغه 15 ټریډونه چې هر یو په ټریډ کې ته شل بندوي، نو 15 ټریډونه چې غواړي چې شلو ته په 15 کې ضرب ورکړي، نو چې شلو ته په 15 کې ضرب ورکړي شلو ته 15 کې ضرب ورکړي ټوټل راځي شلو ته 15 کې ضرب ورکړي ضرب 15 نو سل راځي صحیح شو، ځکه به تاسو سل ورته ولیکئ. نو دغه $100 په اندازه به تاسو ته چې 15 ټریډونه ولګي، چې یو ټریډ دغه ټریډر وکړو صحیح شو، یو ټریډ وکړو د $10 به تاسو ته کنفرم شي صحیح شو، چې بل ټریډ وکړو صحیح شو، یو ټریډ وکړو $10 به تاسو ته کنفرم شي صحیح شو، او چې بل ټریډ وکړو بل ټریډ باندې تاسو ته د $10 وشي. که دغه ټریډر بل ټریډ وکړه دریم ټریډ وکړم په دریم ټریډ کې باندې تاسو ته $10 او که څلورم ټریډ وکړه په څلورم ټریډ کې باندې تاسو ته $10 چې دی هغه یو ټریډ به درته وکړه. نو بیا وایم په لومړي سر کې به تاسو ورته ولیکئ چې مطلب د $100 یو ټریډ کې ته غواړې بند کړې دغه ټریډر سره صحیح شو، هر کله چې دا ټریډ کا نو $100 غواړي تور سره ته ورته لیکي چې $10 صحیح شو، $10 چې تا کله ولیکل نو کله چې دغه ټریډر چې ته اوس د سیګنال مونږ کاپي کوو د ټریډ مونږ کاپي کوو نو کله چې د ټریډ کا نو د چې کله نومړی یو ټریډ وکړو نو زمونږ به یو ټریډ ولګيږي د $10 صحیح شو.
کله چې دویم ټریډ وکړو نو دویم ټریډ کې به زموږ $10 ول. اوس ته ورته چې ما لاندې د ځای کې د 100 ولیکل صحیح شو. ته ورته چې نه زه غواړم چې یوازې 2 ټریډ وکړم صحیح شو. د ټریډر سره زه غواړم یوازې 2 ټریډونه وکړم چې یو ټریډ وکړ زما د $10 د ټریډ باندې ولګیږي او چې بل ټریډ وکړ زما د $10. دلته به ته راشي د ځای کې به ته ورته ولیکې 40 به ولیکې صحیح شو. 40 چې ولیکل نو تا ته دغه ټریډر سره یوازې 2 ټریډونه تا د کاپي کړ. که یو ټریډ کوي یو ټریډ وکم تا ته به $10 ټریډ شي او که دویم ټریډ وکړه نو په دویم ټریډ کې هم تا ته $10 دغه شي. ته ورته زه غواړم 3 ټریډونه ورسره وکړم نو 3 ټریډونه کې به بیا ته 80 ولیکې. نو تا سره باید $80 په سپاټ ویلټ کې شتون لري. یعنې څو ټریډونه چې ته ولیکې هماغومره مې پیسې اندازه به تا سره په سپاټ ویلټ کې شتون ولري صحیح شو. په دې ځای کې ته ورته چې زه غواړم چې 10 ټریډونه وکړم 10 ټریډونو په اندازه $200 به تا سره په سپاټ ویلټ کې نو دلته به ته ورته 200 ولیکې. نو دلته چې بیا هر کله چې دغه ټریډر 10 ټریډونه کا په هر یو ټریډ کې به تا نه د $10 چې دی ګرځول کېږي او تا ته به ټریډ لګي که هغه په ګټې سره ځي او که په تاوان سره ځي صحیح شو. نو بیا هم وایم چې دلته به تاسې ځان ته یو ښه پرو ټریډر پیدا کړئ وبګرځئ ډېر به وګرځئ سرچ پکې لکه څنګه مې تاسو ته مخکې ویډیو کې ښودلو وبګرځئ نو کوم یو چې ښه ټریډر و هغه به تاسې انشاءالله ځان ته پیدا کړئ. نو اوس ورته یم چې زه غواړم د $10 یو ټریډ کې بند شي او زه غواړم چې یوازې 15 ټریډونه وکړم نو دلته به 500 ورته ولیکم صحیح شو. چې کله 500 ولیکل په دې ځای کې به په کنفارم باندې تاسې کلیک وکړئ صحیح شو. دې ځای کې به دا ټیک مار علامه ده په دې ټیک مار علامه باندې به تاسې دې ځای دا ټیک مار علامه به داسې ورته ولګوئ. چې کله ټیک مار ولګول نو اوس خو ما سره پیسې په سپاټ ویلټ کې نشته دی نو دلته به کنفارم راشي په دې کنفارم باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې کنفارم باندې چې کله تاسې په دې کنفارم باندې ډایرکټ کلیک وکړئ نو تاسې به د دغه ټریډر سره به ستاسې دغه چې د شروع شي ټریډینګ به ستاسې ورسره شروع شي. هر کله د ټریډ ولګاو نو تاسې به هم د سره په ګټه کې روان شي. که دې نه مخکې د 2 ټریډونه لګولي د دې نه مخکې تاسې د د ټریډ کاپي کړی وای نو چې کله تاسې د ټریډ کاپي کړی دغه $2 کې تاسې مطلب شل دغه کړي وای نو دلته به تاسې سره 2 ټریډونه جوړ شي. که په ګټه روان وای کولی شئ تاسې ګټه ترې کړې وای که په تاوان سره روان وای کولی شئ تاسې په تاوان سره تللی. نو دغه ویډیو په دې هیله چې تاسې خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي چینل هم سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کمنټ هم یو لازمي وکړئ. بیا هم وایم په دغه شکل سره به تاسې یو ښه ټریډر ځان لپاره پیدا کړئ وبګرځئ. نور ټریډران ډېر زیات ټریډران دي تاسې به یې وګورئ هر یو ټریډر چې ستاسې خوښ شو هغه د هغه وین ریټ ښه و د هغه مکمل پوزیشن یې به وګورئ چې د څومره ټریډونه کړي څومره په ګټې سره تمام شوي څومره په تاوان سره تمام شوي دي. او کله هم تاسې مطلب یو ښه ټریډر پیدا کړه په کاپي باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کاپي باندې تاسې کلیک وکړو همغه نومري سر کې به تاسې سره وي. دلته به تاسې ورته ولیکئ چې یو ټریډ د څو پیسو غواړي مطلب 10 پیسو زه غواړم چې په یو ټریډ کې مې 10 پیسې بندې شي نو دلته به 10 ورته ولیکئ. چې کله د 10 ورته ولیکئ دلته غواړي څو ټریډونه وکړي زه غواړم چې 15 ټریډ یوازې دغه ټریډر ټریډونه کاپي کړم نو دلته به 500 ورته ولیکئ چې 10 کې 15 ضرب شي نو 15 ضرب شي نو 50 راځي صحیح شو. او دلته به ټیک مار علامه ورته کېدی او کنفارم باندې به کلیک وکړئ چې څنګه په کنفارم باندې تاسې کلیک وکړه نو ستاسې په سپاټ ویلټ کې څومره پیسې دي همغه سپاټ ویلټ پیسونه به تاسې ته دغه ټریډر چې هر وخت کله خپل ټریډ لګي نو ستاسو ټریډ به هم په اتوماتیک ډول له دغه ټریډر سره لګي. نو دا و کاپي ټریډینګ په دې هیله چې ستاسې خوښه شوي که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنه و غوښتنه وه یا هر ډول میسج ورسره کولی شئ زما واتساپ باندې رابطه وکړئ. د واتساپ ګروپ او همدارنګه واتساپ شمیره مې په ډسکرپشن کې شته ده ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ کولی شئ زما واتساپ ته شمیرې ته میسج وکړئ انشاءالله هر ډول پوښتنه چې تاسې سره انشاءالله زه هغه تاسې ته ځواب کوم. بیا هم وایم چې په دې کې ښه لټ وکړئ ښه وګرځئ یو ښه ټریډر ځان لپاره پیدا کړئ او د همغه ټریډونه کاپي کړئ. له نن بعد تاسې هیڅ چاته په وی پي ګروپونو کې په وی پي سیګنالو کې چاته پیسې مه ورکړئ انشاءالله په دغه کاپي ټریډینګ کې به تاسې ډېر څه ترلاسه کړئ. خو خبره دا ده چې تاسې یو ښه ټریډر سره یو ښه ټریډر تاسې فالو کړئ یو ښه ټریډر سره تاسې یو ځای شئ. کولی شئ چې یو بله خبره هم باید وکړم په اخره کې چې کله تاسې یو درې ټریډه تاسې ولګول یعنې $10 د یو ټریډ کې ولګول ټوټل د 80 ورته ولیکل 3 ټریډونه تاسې ولګول نو کله چې 3 ټریډونه تاسې ختم شو تاسې چې هر څومره ګټه یې ګټه هم درته راځي که تاوان یې تاوان درته راځي نو هغه 3 ټریډونو بعد به ته بیا راځي او که به همغه ټریډر سره بیا ګټه او تاوان کړي که نه بل ټریډر سره کړي هغه بیا تا ته ستا په وخت کې درکړي. خو هلته تا ته چې ته څومره ټریډونه غواړې چې کله تا ولیکله چې مطلب زه 3 ټریډونه غواړم نو هغه 3 ټریډونه چې کله هغه کس کوي نو 3 ټریډونو کې به تا نه پیسې کټ کړي بیا ته نشي کولی چې هغه ټریډ چې دی کلوز کړي. نو دا ویډیو په دې هیله چې تاسې خوښه شوي معراج خان سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې او نور ویډیوګانې به هم د کریپټو او د بینانس په اړه ډېره زیاته مننه.